دا نصیحت دلته یاد کړئ چېرته به دنیا باندې نه دوکه کېږي. د دې دا هاهو او دا رنګ روغان دا د یو څو ورځو دپاره دی او نصیب دې دپاره دی چې دا خلک پکې دوکه شي. دا یو لوی امتحان دی. دا داسې مثال دی لکه یو بوډۍ او بدرنګې ښځې چې ځان ښایسته کړی او میکپ یې په ځان باندې کړی او د دنیا څه چې هغه په ځان ورته پلي او دا خلک پسې منډې وهي او ورمات چې حقیقت نه خبر شي. څوک ځان ته بیا کنځلې کوي، څوک په ځان پورې خاندي. ولې؟ ځکه چې د سوچ نه وکړه دوکه کې پرېوتو. یا لکه دغه زنانه والعیاذ بالله چې غلط طرف ته د هلکان راکاږي، قسمه قسم طریقو سره د هغوی هغه نقاب وي او د هغوی هغه سمبالښ وي او د هغوی هغه چال چلني او چې کوم بېدینی او د الله نه یریږي او یا د نظر حفاظت نه کوي، هغه پکې واقع شي، هغه ښکار شي، دقه ښکار شي. چې وروسته دې خبرې شي یاره خو سره ښکلي نه وه، هغه خو د سره قوم او خاندان نه وه، هغه خو عمر نه مشره وه، هغه خو بیماره وه، هغه دا وه، هغه داسې وه، هغه دا. نو خو ته دوکه شوې، تا تپوس نه و کړی، ته خو په ظاهري شکل پسې روان دا دنیا دغه شان دی. په دې رنګ روغانې خلک دوکه شوي دي. نو دا د یو څو ورځې ژوند دی او بیا ختمېږي. نو ځکه په دې به دوکه کېږي.